ایمان والو تا اللہ رب العزت دا ہدایات بیانئی چې کلم تاسو په سفر باندې وځئ نو چونکې په خپل کلي او علاقه کې هر انسان بل ته څه ناڅه معلومات د هغې وي خو په حالت د سفر کې چا معلومات داسې نه کېږي هر سړی د بل نه ناشنا وي نو کله چې داسې د ناشنایۍ خبره ده اور د یو بل سره پیژنګلي نشته نو بیا د یو بل تحقیق کوئ اور د تحقیق نه بعد یو خبره او یو فیصله اور یو حکم او یو فتوه لګوئ دارنګې که په کلي باندې او یو کس داسې وي چې د هغه سره ستا پیژنګلي نشته نو د هغه په باره کې هم تحقیق وکړه او د هغې نه بعد که د هغه نه څه داسې کارونه سرزد کېږي نو د هغې معلومات وکړه او تحقیق وکړه او د هغې نه بعد د هغې فیصله وکړه خو بلا تحقیقه فیصله مه کوه نو دا مسئله قرآن کریم بیان کړه دلته مسئله دا وه څنګه چې مونږ یو روایت د حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی و چې هغه کس چې هغه د اسلام کلمه وویله اور بیا یې د هغې نه بعد حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه راولګېدو هغه قتل کا او په هغې باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته سختې تنبیهن خبرې وکړې یو دغه واقعه وه دویمه دا واقعه وه علما لیکي چې نبی علیہ السلام صحابه لیږلي وو یو ځای ته او هغه ځای کې اکثریت د کافرو او کافرو به تنګول کول مسلمانان یې تنګول او د مسلمانانو سره د جهاد د قتل و قتال او په هغې باندې د ظلمونو خبره وه نبی علیہ الصلاۃ والسلام هلته صحابه کرامو لیږل د پاره د دې چې د دغه ظالمانو سرکوبي وکړي کله چې هغې هغه علاقې ته ورسېدل په هغې کې هلته یو شپنکۍ و چیلی و ګډو زبو والا سرولو والا و کله چې دی ورلنډ شول نو هغه پې سلام وکړه او سلام اچول دا د مسلمان علامه وه د اسلام علامه وه نو سلام دا به کافر ناچولو یهودی او نصرانی دا به سلام ناچولو نو چې کله یې دغه علامه د مسلمانۍ وه هغه سلام واچولو باوجود د دی نه همدغه صحابه کرامو هغه لره راونیوه او قتل یې که چې دا سلام اسې سلام یې اچولی دی او مقصد یې پکې د اسلام مسله نه وه او د هغه سره چې څومره ګډې زبې وې ټولې یې ترې واخېستې او هغې د غنیمت په مال کې هغه شمار کړي نو دویمه واقعه هغه دغه وه دا خو واقعات شول مسائل ته علما مستنبط کوي چې د یو چا تحقیق کې نو د هغې دپاره به کوم طریقې کار هغه استعمالوي په کومه طریقه به د هغه تحقیق کې هغه به علما لیکي چې هغه نه به اول دا تپوس کې چې ته د اسلام د هغه ایمانیاتو قائل یې او که نه الله مني دارنګې آخرت مني پیغمبر منی کتاب منی فرشتے منی دارنگی چی کم ایمانیات دی داغی بات تپوس کی گی باقاعدہ او بیا داغی سرا دا تپوس بمتی کی گی چی دا کفر انکار کے کنه کې
د شرک انکار کې کنه کې د غیر الله نه د سوال کولو د غیر الله د عبادت کولو اقرار د دې کنه دی نو که چرته هغه انکار د دې نه وکړه چې یاره د غیر الله عبادت نشتا او زما د کفر سره حمایت نشتا دا وضاحت یې وکړه نو بیا شریعت تعالی اجازت د دې نه درکوي چې ته په هغه باندې اسلحه راوچته کي توره راوچته کي او لاس اوچت کي او هغه قتل کي ځکه تا وضاحت د هغې وکړه او هغه درته د خپل ایمان او عقیدې وضاحت وکړه که چېرې داسې وه چې هغه په خوله باندې کلمه د اسلام خو اسانه وه زوته کړې وه خو په حقیقت کې هغه اعمال د شرک کول یا د کافر سره چې دی حمایتو د کافر سره مینه محبتو مسلمان نه خوښولو نو دا علامات د کفرو یا کلمه د اسلام خو ویله خو کارونه د کفر کول یا اقرار د کفر ورسره کولو نو بیا خو دی مسلمان نه دی تحقیق سره معلومه شوه بیا دا خو د تحقیق طریقه وه چې ته به په حالت د سفر کې چې ستا مخامخ کېدل د داسې یو قوم سره کلي سره علاقې سره رالل ته به په هغې کې دغه طریقه استعمالې یو د اقرار او بل د انکار چې اقرار د څه شي کې او انکار د څه شي کې یوازې په اقرار باندې هم نه ده چې بس زه خدای منم یو سړی تا ته وایي زه خدای منم نو د هغې سره به ورته دا خبر هم کې چې آیا ته خدای مني خو ته ورسره د دې نورو څیزونو انکار کې که نه کې د الله نه ما سوا د بل چا د عبادت اقرار کې بل څوک د عبادت لایق شتا د الله نه ما سوا بل خدای شتا بل فریاد قبلولو والا شتا بل خالق مالک رازق بل الہ شتا دا خبرې به ورته کې نو چې کله هغه د هغې نه انکار وکړي چې او نشته نو بس بیا ومنه چې مسلمان دی او که نه په میانځ میانځ کې خبره بوځي نو پوه شه چې دا مسلمان بیا نه دی دا خود تحقیق طریقه کارو علما درېمه خبره دا کوي چې د دې نه یو خبره دا معلومه شوه چې تا سره یوازې په سفر کې مسله نه ده ستا په کلي کې مسله ده ستا په علاقه کې مسله ده نو وګوره چې یو کس داسې دی چې هغه کلمه گو دی مسلمان دی مونځ اودس کوي نو د هغه په ظاهر باندې فیصله وکړه چې را واقع هغه ته مسلمان ویلی شي تر څو پورې چې تا په هغه کې اعمال علامات اور د هغه کردار تا د کفر او د شرک لیدلی نه دی یا تا هغه یقین ته رسېدلی نه دی که اوس ټیک ده هغه مسلمان ځان ته وایي منظم کوي اودس هم کوي دارنګې چې دی جماعت تم راځي خو د هغې سره هغه علامات د کفر استعمالی علامات د شرک هغه په ځان باندې لګوي کارونه د کفر ورسره کوي کارونه د شرک ورسره کوي او نو دته مسلمان نشي ویلی د هغې یو لنډ مثال مسیلمه کذاب دا نوم به موریدلی چېرته مسیلمه دا هغه سړی و چې د نبوت دعوه کړې وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دعوه کړې وه یو اسود عنسی و هغه هم د نبوت دعوه کړې وه او یو مسیلمه کذاب ورته ویلی شي ده هم د نبوت دعوه کړې وه اوس دا مسیلمه په باره کې د تاریخ چې وګوري نو د په باره کې لیکي چې کانا
دیو باقاعده 5 وخت مونځ کوونکی و دی دا چې د نبوت دعوه کوله نو دی فاسق فاجر نه و د چې د نبوت دعوه کوله نو دی فاسق فاجر نه و د ځان د وحی مستحق ګڼلی و نو ځکه د نبوت دعوه کوله او د وحی چې ځان مستحق ګڼي نو هغه سه انسان نه و هغه باقاعده د حج قائلو د قیامت قائلو د الله د ذات قائلو د مونځ او د اودس قائلو د هغې کوونکي و د مسجد هغه قائلو د قرآن قائلو دا ټولې خبرې په هغه کې وي ځکه خو ځان مستحق د وحی ګڼه چې ځان ته د تقوا او د پرهیزګارۍ نسبت کاو مسلمه هغه سړی و خو لیکن تاریخ وګوره چې د هغه د قتل دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه لیږلي وو چې دی زر تر زره قتل کوي ولې مونځ یې کولو کلمې ویله خیرت یې منه پیغمبر دا یې منه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انکار نه و کړی صرف دلته یو خبره ده ایمانیاتو نه خلاف راغلی وه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد خپل ځان پیغمبر هغه مستحق ګڼه په دغې باندې د ایمان نه وتی و مقصد د خبرې ده چې هغه خو هر څه منل خو دلته کې یوه خبره داسې وه چې هغه د ایمانیاتو نه خلاف وه نو په هغه باندې د کفر فتوا ولګېده او د هغه د خلاف د جهاد اعلان وشو د هغه خلاف د قتل اعلان وشو نو ولې ایمانیاتو کې مسله راله دارنګې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باقاعده د صحابه کرامو جماعت تیار کړ اور اعلان وکړ د دې خبرې چې فلان کې قوم د هغې سره د جهاد اعلان دی ولې اعلان دی ای د الله کتاب منه پیغمبر منه فرشتي منلی قیامت منه هر څه منل تر دې پورې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته صفا علی الاعلان وایي ته څنګه د هغه چا سره د جهاد اعلان کې چې هغې کلمه د اسلام او کلمه د ایمان هغه وایي ته څنګه د هغې سره د جهاد اعلان کې چې هغې کلمه د ایمان وایي کلمه د اسلام وایي او نو ته څنګه جهاد کې د هغې سره حضرت عمر دا خبره وکړه ورته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغې په جواب کې ورته وایي عمر تا ته څه پته ده ای د زکات نه انکار کړی دی او د زکات نه انکار داسې و چې باس زکات مونږ پیغمبر ته ورکولو د پیغمبر نه بعد مونږ زکات نه منو نو چې څوک د پیغمبر نه بعد د زکات نه انکار کوي تر هغه وخته پورې به مې ورسره جهاد وي چې تر څو پورې که یو تسمه قدرې زمانه په زکات کې ایثاره کړه نو هغه پورې به م ورسره جهاد کوم ځکه چې د زکات نه انکار دا د ایمانیاتو نه انکار دی نور ټول مني زکات نه مني نو مسلمان نه نو نور ټول منل منځونه هم کول هر څه منل خو لیکن چې د زکات نه انکار راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره د جهاد اعلان وکړ اور په دغه خبره د ابوبکر صدیق باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زړه تشفی او تسلی وشوله چې او واقعي د زکات نه په انکار باندې هغه مسلمان نشي کېدی نو دلتم قرآن دا مسئله بیانوي چې داسې نه ده چې یو سړی وایي زه مسلمان یم الله منم قیامت منم قرآن منم خو دا شی زه ویمه چېره دا بوتان هم څه کولی شي دا قبرونه او اولیاء هم څه کولی شي دا مسلمان خو نشه
هر څه مني خو د منلو سره دا هم مني چې دا اولیاء دا هم غیبانه را رسېدی شي را مدد کېدی شي د دوی نه هم هغه امداد غوښتی شي اور د لا اله الا الله مسله کې دی بیا فرق راوسته چې ته سجدې او عبادتونه هغه ته کې نو دا د مسلمانۍ کار نه دی نو دا نو هو مسلمان ته کافر ویل چې عمل د کفر وکي نو یو خبره خدا شوه چې د ایمانیاتو نه انکار د یو نه انکار دا د کفر سبب دی فتبینو کې دا معنا ده بل معنا ده علماء کرام لیکي چې کله یو انسان په ځان باندې علامات د کفر خیال راغی کله یو انسان په ځان باندې علامات د کفر هغه ولګول چې د دغه علاماتو د وجې نه د کافر او د ترمنځ فرق نه کیږي د مشرک او د ترمنځ فرق نه کیږي د سکھ او د ترمنځ فرق نه کیږي د هندو د ترمنځ فرق نه کیږي داسې علامات په ځان باندې هغه ولګول نو یقینا دی چې دی په دغه حال کې د علماو د معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله باقاعده لیکلی دي چې د ایمان چې دی نو هغه خطره کې لاحق شو ځکه چې علامات د کفر به په ځان نه لګي علامات د یهودیت به په ځان نه لګي علامات د نصرانیت به په ځان نه لګي چې تا او په هغه کې بیا فرق نه کیږي که تا سره چا غیر مسلم ودراو کافر کې کوم علامات او پتا او په هغه کې یو برابرو نو دلته کې علماء لیکي چې بیا یوازې دا نه ده چې سړی وایي زه بس لا اله الا الله مسلمان یما نه دا علامات دا انسان ته ظاهر شرع کې چې کم دی نو هغه دا خبره ښیي بل علما دا لیکي ریاض الصالحین کې یو حدیث ذکر دی او پای کې دار یخسف باولهم واخرهم چې الله رب العزت عذاب راولي چې کله عذاب راولي د یو قوم د سرکشۍ د طغیان د کفریاتو د شرکیاتو د وجې نه پای کې قوم لاړ شي نو حدیث کې راځي چې دغه خو د قیامت پر ورځ به بیا الله بیلی خو لیکن دلته دنیا کې د هغې په تله کې لاړل نو دې وجې نه قرآن د دې آیاتونو نه علما هغه دا خبره ثابتوي چې ځان به د څنګه چې د عقیدې د کافر نه د عقیدې د غیر مسلم نه د عقیدې د هندویزم نه او د بوتیزم نه د هغې نه ځان ساتي نو هغه د هغې د علامو نه د هغې د طریقو نه د هغې د عقیدو نه د هغې نه به ځان ساتي باقاعده د اسلام شعار به خپلې اور د کفر شعار به په ځان باندې نه لګي ځکه قرآن دا مسله بیان کړې ده ومن یتولهم منکم فانه منهم څوک چې هغې ته شو د هغې نه شو نو قرآن وایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ په لار د الله کې نو فتبینوا معلومات کوئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام تاسو مه وایئ هغه چاته چې وغورځئ تاسو ته خبره د سلامتیا یا وینا د سلام لست مؤمنا چې ته نه مؤمن تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو تلاش کوئ هغه سامان د ژوند د دنیا فعند الله مغانم کثیره د الله سره غنیمتونه دي ډیره الله سره ډیره د دنیا مال او دولت دی نو د دنیا د وجې نه د خپل ایمان هغه وضاحت وکړه الله رب العزت دی زمونږ استاسو حفاظت د ایمان هم نصیب کی الله د قرآن او د سنت مطابق زمونږ عمل هم نصیب کی